مقامي ژبې دي. نو هغې کې دا دی که نه چې هلته کې د دغه تعلیم د انجینرینګ تعلیم د میډیسن د میډیکل تعلیم دا ټول په پښتو کې دی. انټرنیشنل هم پښتو کې کېږي. نو یو خو د هغوی د ریاست په شی ریاست ولاړ دی. بابا شیخ مامون بابا دا شیخ مامون یوسف زی هم د دې شاه منصورو او د ده مدرسه دلته 100 کاله چلېدلې ده. صحیح. او د زلف راخورې که چې دمه وکړم او جانانه ما ځان ته نږدې که چې دمه وکړم ته راته ګورې نو جانانه ما له خوب نه راځي او ته دې د سترګو ډیوې مړې کا چې دمه وکړم وا لمبا لمبا وطن کې هر سړی خفه خفه دی وخت لږ امن ته نارې که چې دمه وکړم. شروع کوم د پاک الله په پاک نوم قدرمنو عزتمنو سپېڅلو غښتلو ویاړلو پښتنو افغانانو رونو خویندو خصوصا مسافرو ملګرو زه یم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د لوی پښتونخوا د ښکلې پښتونخوا د غرونو غاړو د پښتونخوا او د مړونو او اتلانو د پښتونخوا غږ شاملو ملګرو د اتلانو خاورې ته راغلی یم د لویانو خاورې ته راغلی یم صوابۍ ته راغلی یم د ګجو خان کالو خان او باکو خان بابا خاورې ته راغلی یم. صوابۍ د پښتنو هغه کلی دی چې په دې لارو باندې د دې سکندر اعظم هم تیر شي او نن په هند کې هم نښې او کرښې شته دی. او صوابۍ د پښتو ادب د مخ د زخې حیثیت لري یعنی په مخ د زخې عمره ښایسته ده. صوابۍ کې که پخوا هم لوی لوی اتلان تیر شي خو نن هم صوابۍ د خپلو قلموالو د خپلو سیاستمدارانو د خپلو علماو او د خپلو لویانو په حواله ډیره مړه هم ده شتمنه هم ده او پټه هم ده. ملګرو په صوابۍ کې چې د صوابۍ ذکر کیږي نو زما په خیال چې دا استاد لیکوال د دې وخت د ډیر محتاط لیکوال او د ډیر لوی لیکوال محقق افسانه نگار مقاله نگار او د ټولو نه ارسه زیات یو ښه مقرر استاد نورالامین یوسفزي پروفیسر نورالامین یوسفزي ذکر به هم د تندي د ټیک حیثیت لري. نورالامین یوسفزي زما د 22-23 کالو دا د تورو بریتو د وختونو ملګری دی او دا یور وایس ټي وي لندن چې کله ماته د ذمواري څه د پاسه یو کال مخکې وسپارله نو زما چې هغه ړومبۍ کومې 2-3 مرکې په ذهن کې وي نو هغې کې یو د صوابۍ د ډېر قدرمن عزیز مانیروال صاحب او یو د استاد نورالامین یوسفزي مرکه هم شامله وه. خو زه اوس هم کله کله سوچ کوم چې دا ولې دا رنګې وشول چې زما د یو کال پس د مرکې سمې وخوړلو. د دې لویه وجه زما په خیال چې د امین صاحب مصروفیاتو او ما چې کله هم امین صاحب ته فون کړی و نو د هغه تعلیمي مصروفیات به دومره ډېر و چې دا زما مرکې وخت او نیټې به سمې نه خورو. بهرحال نن هغه ښه ورځ ده او هغه رڼا ورځ ده چې زه صوابۍ ته تاریخي کلي د نثار محمد خان شاه منصور ته راغلی یم او په امین صاحب پروګرام کوم امین صاحب سره مرکه کوم د امین صاحب د ژوند کتاب راسپړم د دې کتاب پاڼې تاسو ما سره هم په مینه ولولئ. امین صاحب دا شاه منصور په ړومبي ځل مولیدو تا دعوت چرته نو راکړې او زم بېسته والا کور کې م روټۍ نه خورم رښتیا درته وایم نو دا شامن زه خو ستا کور کې به خورم بېسته نه ته به زما کور کې بېسته نه زه تا په ست راغواړم او ښه په درناوي دې راغواړم چې کله مې پښتونکوټ ته راغوښتې نن مې شاه منصور ولیدو د شاه منصور دویم چې د شاه منصور د نوم د پاره صرف د نثار لاله او د نورالامین یوسفزي نوم هم ډېر دی نثار لاله زموږ مشر خو بیا هم د شاه منصور په هکله یو
سراته وای د دې ځای د دې خاورې د دې کلي د کم نور شخصیات دي بچاجي اول خو تاسو ته هر کلی و زما هم ډېر ارمان اورېږي چې زما یار شړو بیزل باندې راغی دا خو زه خپله کمې محسوسوم چې یاره په کار داسې نه وه بهرحال هر کله راشي د ټول تا سره زما شاګرد هم راغلی دی نور ملګري هم چې راغلي دي ټولو ته شاګرد نوم دی مواله بیا خفه نه شي عباس شاه عابد او بل چې دی نو سیماب هم دی او ستا کیمرامین ملګری دی الهام دی شاعر باندې الهام راځي که نه تاسو ټولو ته هرکلی وایم داسې ده چې شاه منصور او دلته اوس دا اوسنی شاه منصور چې دی دا د خواوشا 500 کالو نه ها لکه د تاکال ډېر زوړ کلی د دې نه مخکې په شاه منصور کې چې کوم بوټکه ورته موږ وو نو هغه اصل کې بوتکده وه چې په هغې کې کمې سکې راوتې دي نو هغه د واسودیوا د زمانې دي د هندوشاهۍ نو کله چې دارالخلافه او د جیپال نو شاه منصور کونډه زیدا دا ټول چاپېره کلي چې دي 15 کیلومیټره کې دا د هغې حصه په زیده کې کاپرکوټ ډېری ده دلته چې دی نو کاپرکوټ ډېری هم پای کې هم د هغه زمانې مجسمې بوتان راوځي دلته کې هم چې دی نو بوتان هم شته دی او دغه هم راوتي دي نو شاه منصور د هغې نه مخکې په هندوشاهۍ کې هم د هغې نه مخکې چې دی نو په دلته چې کومې نښې دي په صوابۍ کې نو دلته کې د کوشان نښې هم شته دلته د یونانیانو نښې شته دلته پرتیان او د هون نښې دلته تقریبا د شپږ نیمو زرو کالو نښې نښانې دي اوس چې موږ کوم خلک اوسو یو باچاجي یو وي کلچر اف د لینډ یو وي کلچر اف د پیپل یعنی یو د خلکو تاریخ وي یو د ځمکې د دې خاورې تاریخ خو ډېر زوړ دی اوس پکې موږ مندړ یوسفزي اوسو او زموږ تقریبا 500 کاله وشو او دا هغه کله دی چې دلته خانګجو هم دفن دی دا هغه کله دی چې کله د پښتونخوا له په 1580 کې نوم ورکېده نو د دې په گاوند باندې د دلته نه خانګجو لاړو او د ملک احمد او د شیخ ملی بابا په مشرۍ کې په گاړ مناره کې هم په دې ثوابۍ کې چې د هغه اجلاس شوی دی هغه جرګه شوې ده او پښتونخوا نوم مقرر شوی دی او دلته چې کوم دی نو د ګجو خان چې کوم جنگي هډ کوارټر دی موږ به د ګجو خان مزار ته هم تاسو ووینئ د دې نه علاوه دلته موږ چې دی په دې ثوابۍ کې په شاه منصور کې او په کونډه زیدا پنجپیر انبار په دې کې چې دی نو موږ اباخیل اوسو د مندڼو اباخیل چې کوم څانګه ده په اباخیلو کې بیا موږ په کونډه کې او په شاه منصور کې او په انبار او شیخ کې موږ چې یو نو موږ دولت خیل یو او په زیدا او پنجپیر کې نصرت خیل دي دا موږ ټول د یو نیکه اولاد یو اباخیل موږ سره په بیا پله موږ سره عثمان دي او اپله چې کوم دی نو رزړ دي مختلف خیلونه دي د مندڼو دلته په شاه منصور کې موږ یو خدا چې شاه منصور کې ډېر لوی عالمان دیني په پیدا شوي دي لکه ما د شاه منصور د مفتی رضا الحق صاحب د کتاب سریزه لیکله د شاه منصور د شیخ صاحب زوی دی نو هغې کې چې ما د هغې د کور نه ماله د حافظ شیرازي دیوان د لاسو لیکلی راړو چې د هغې ور لیکلي کړی او په هغې کې لیکلي چې دا دیوان ما نن مکمل که چې اورنګزیب په تخت کېناست لکه د هغه زمانې نه د دې علمي هغه کرامات ښکاره دي دلته دینی عالمان زمونږ کوکا باباجي چې به ورته وی کوم چې د پنجپیر مولوي صاحب سره پیرلل یو ډېر لوی نوم دی او په ټول دنیا کې د هغه شاګردان دي په افغانستان کې دي او په وسط ایشیا کې کوکا باباجي د قرآن پښتو کې قرآن خلکو ته ښول هغې تفسیر بیانول اوس هم د هغه ځیې سابق صاحب هغه کوي نورالهدي صاحب او د کوکا باباجي یا مولانا عبدالهادي صاحب هم د دې ځای شیخ مانون یوسفزی د نن نه تقریبا 200 کاله مخکې دلته یو داسې سړی تېر شوی دی چې ستاسو په پېښور کې ښخ دی زما خیال په نوتیه کې ښخ دی او د هغه چې دی نو په پنجاب کې هغه وخت په هند کې هم د هغه مریدانو په کوم ځای تاکال کې ښخ دی تاکال کې خخ دی او دا موږ ورته شیخ مو بابا وایو او دا د شاه منصور او دا د شاه منصور هغه مدرسه او زما په کلی کې او زما کور سره جوخ خخ دی بابا شیخ مامون بابا دا شیخ مامون یوسف زیم د دې شاه منصور او د مدرسه دلته سل کاله چلیدلې ده صحیح او د مریدان په افغانستان کې او په هندستان کې او په د رستم باباجي چوک نه سودم باباجي دام د مریدو نو دا دلته کې علمي او روحاني بنیادونه لیکوال د دې نه علاوه چې کوم دی نو په زوړ دور کې دلته کې د ټول نه ښه شاعر چې و هغه مولا حسن اخونه مولا حسن اخونه هغه شاعر و چې د چاربیتې ډېر لوی نوم دی او هغه د قرآن ټول قرآن یې په چاربیتو کې ترجمه کړه او دا هغه شاعر و چې په بادرو میله کې و یو ځل د مشاعره وه
نو هغه زمانه کې نو یو هندو شاعر په کې سره خو چې د دې ځمکې چاپیره یو خامار دی مدام د لکه سر خوري دا د هندوانو یو میت دی چې لکه د ختم شي دا مې دنیا به ختم شي نو د دې په جواب کې مولا حسن اخون چې کوم جواب ورکړی دی نو هغه دا چې نه داسې نه ده وی پخوا د بابا آدم د زمانې نه زما وروره یو ستوری په اسمان کې ځلېده به مقدم او پخوا د بابا آدم د زمانې نه زما وروره نه پلار نه پیدا او لور د موره او په موږ باندې سرګرد دي معجزې د پیغمبر دي نو هغه بیا هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د موږ د دین چې کوم اپروچ دی د تخلیقي دنیا ته چې دنیا څنګه تخلیق شوې ده نو هغه په چاربې ته کې هغه جواب کړی دی مطلب دا چې هغه یو لوی شاعر د دې نه علاوه چې دی نو دلته کې فضل حق ممتاز ډېر لوی عالم مو ډېر لوی شاعر مو دا د هغه شعر دی چې ستا کعبه د ګټو کور دی زما زړه خو ستا کعبه ده چې د نور کعبه روانه مې ستا د ګټو کور بس کړم دیني عالم مو شاعر مو ډېر لوی سایل صاحب ما تخپل وی چې زه الکم ما په لومبي ځل باندې دا کوړي مشاعره کې شعرونه واورو رحمت شاه سایل راته وی نو د مالا په ملا ډب راکړه چې لکه شاعري بس کومه تا کې ډېر لوی شاعر موجود دی نو مطلب دا چې هغه هم د دې ځای فضل حق ممتاز خدای پاک دې وبخي د دې نه علاوه چې د په اوس وخت کې لکه زمونږ په عصر کې چې دی نو دی وخت کې عبدالرحمن ریحان ډېر ښه شاعر دی زمونږ همزولی دی تقریبا د دې نه علاوه چې دی نو نزار شاه منصوری یو ډېر ښه روماني شاعر و ځواني مرګ شو لکه د کیټ په شان د جان کیټ په شان د وخت نه مخکې لاړو په مقرره خو چې نو سړی ځي خو لکه هلک و ماشوم نزار یوسف زی هم چې ادب پال کامپال چبپال وطن پال سړی او شعر و ادب سرپرستی هم کولې هغه هم زمونږ د شاه منصور دی شاه منصور کې نورم ځوانان الکان شاعران شته لکه سرور پنځه نورم شاعران شته دی الکان خو دا چې کوم ما نمونه واغستل نو دا د دې نماینده او د اوربل او د دې نه علاوه د خانه بدوش او ارمان او خالق د دې نه علاوه چې د شاه منصور کلی پښتو ژبه پښتو براډکاسټینګ دنیا لا او د پښتو د فلم دنیا لا د ډرامې دنیا لا یو ډېر لوی نوم ورکړی د نثار محمد خان چې زمونږ خدا سه لکه تر ځکه چې زما د پلار او تر ډېر نږدې ملګری مو دوست مو زمونږ دغه تخوا کې دای کور دی زمونږ یو چم مو نو هغه نثار محمد خان چې دی چا چې سپین تمبل لیکلی دی چا چې بلال چا چې د حضرت بلال رضی الله عنه باندې ډېر ښایسته کتاب لیکلی دی چا چې پښتو موسیقۍ باندې ډېر لوی کتاب لیکلی دی دې نه علاوه زما په خیال چې د ټولو نه زیاتې سریزې هغه د چا په کتابونو لیکلي زما په کتاب بالکل ما کتلی هم او دې سره سره هغه یو ډېر ښه فلم رایټر و او د دې نه علاوه په هغه کې یو ډېر لوی اداکار هم موجود د فلم په حق لبا چونکې ما د پښتو فلم تاریخ لیکلی دی نو د فلم په حق لبا زه دا ووایم چې یو اوربل فلم د هغه په ناز سلیما پورا 50 هفتې چلیږي ماشاءالله اوس خو فلم ولګي او فلم کوز شي دغه رنګ خانه بدوش دغه رنګ سره ډوله دغه رنګ مفرور کې هغه خپل کار کړی دی هغه آصف خان سره کنه سایډ هیرو پته نو دا ډېر لوی سړی اوربل کې انسپکټر و کنه نو خو لکه د نثار محمد خان لالا ډېر لوی اړخونه دی او د چې اوس راغلی نو خامخا فواد خان د هغه وښی راغلی نو اوس به په هغه باندې خامخا یو پروګرام او بل دا چې د نثار لالا دا کمال چې د موږ په کلي کې څومره مشران روایتي مشران هغه دغه ټول ملګري یعنی تعلیم یافته خلکو نه زیات دغه نو ځکه دغه په فلم کې هم هغه پښتون کلچر او سعادت هغه وجه چې د کلچر نمائندګي کوله نو هغه زموږ د کلي او زموږ فخر دی امین صاحب څو بچي دي څلور بچي دي زما درې زامن یو لور نامې یاسر امین او ګلرخ د لور نوم یې ګلرخ دی او سکندر خان او جبران او یو من وسی دی سالار یوسف محمد سالار یوسف او ناوې دې د شاه منصور ده کنه نه کورونه زیدې نه نو هله هې دې کړی ده کنه بس مشرانو چې نه بس مشرانو چې کور کې پوزیشن څنګه لکه ستا ډېره چلیږي او که د ناوې ډېر چلیږي خو ګوره دا ټول ما سره ناست دي او کنه دا رنګ نه وي چې یاسر ما ته اکثر وایي بابا وایي ما ته چېرته په ستا رنګ زیړ نه دی لیدلی او نه مې په یاره لیدلی خو چې زما مور سره د جنګ نو یې به غوسه خو زیړ لکه دورندار مې ډېره چلیږي نه نو دا خو زمونږ د ښاریانو دغه دی که نه د کور کې لکه د هغوی چلیږي خو بس مونږ ته لکه د مولیانو حقوق معلوم دي که نه دا خو عزیز هم دا پېښور کې وایي دی دغه نه ډېر یېرېږي درندارې نه وایي ډېر دا ځکه ته پېښور کې 2 ورځې تېرې کړې او بیا کور ته رامنډه وایي چې
رستو هغه شي ته وی چا ویل چې ولې ته او چې د لیندې زور دی را انګریزان چې ته هوم سیکنس وای کنه کورونای بیماری نه ده چې لکه د کور ټول عمر په کلی کې تیر کړی دا شپږ کاله بس ما مسافري وکړه پېښور ته یونیورسيټي ته چې تلم د دې نه علاوه خو ما کتلم نو لس کور کې د پښتو شته او کنه دا لکه زموږ د لکه شته ټول پوهېږي او مشرې زوی زما چې دی نو دی خو اوس دا د زما دا کتاب چې دی پښتو ناټ او کلچر دا انګریزي کې ترجمه کوي او د دې علاوه زما صادر افسانه ترجمه کړې ده په انګریزي کې نو دا د کنه چې د لټریچر ادب باندې خو زما ګورم لټریچر انګلیش لټریچر کې ماستر دا دیم انګلیش لټریچر کې نو ټول په ادب خو ټول پوهېږي بیا سکندر چې دی نو هغه بیا د خدای خدمتګار تحریک مطالعه کړې ده چونکې د سیاسياتو کې ګولډ میډل اخیستی د دې نه علاوه چې دی نو پښتو ادب نه خبر دی او مونږ چې په میاشت کې کم از کم یو ځل مونږ ناسته کوو په ژبه باندې او وروڼه دې څو دي وروڼه مونږ شپږ وروڼه څه نام یې شمس الامین د ټولو مشر ور دی بیا شمس تبریز بیا زه یم نور الامین بیا شمس العارفین زما نیکه مونږ له نومونه ایښي دي نو ځکه داسې د قرآن د میانځ نه راغلی شمس العارفین دی او بیا خیر الامین او فیض الامین والد صاحب دی والد صاحب مې روح الامین ژوندی دی د خیره داسې ښه ژوندی دی څلور کالو به ښه دی او شاعري هم کې خو ډېره لږ تره مې یو دی بس هغه به داسې د لس کم سلو کال هغه هم ښه دی ګرځي راګرځي څه نام یې د هغه روح الضمیر شاعري خو تل لږه کې ډېره کمه کې نه فنکارا عزیز لالا سره خو ډېر ناس پاسې نو بد دا د دوی دغه اثر دی که نه وي د خوشحال سره که تېر کړي یو څو کاله دا د غره خټ واړه شاعران نو ته چې غزل وې ترنم کې ویلی شي نه ولې عزیز نه تاسو کوی دی ترنم کولی شي نه خو ما عباسین صاحب سره مې چې مرکه کوله هغه ویل والله که مې په ژوند کې ترنم کې ویل خو باچاجي د سیدانو جلال زیات وي هغه په ترنم کې ویلو نو چې زه تا ته وایم ته به هسې ما که چېرې ترنم وکړو نو د عزیز بره سره دا شته غم خادي پرېږدي ځکه چې دی ما ته وایي چې دا کار به چېرې نه کوي خلک پابند دی زمونږ یو وخت کې به زما او د انور او د تصور زمونږ د جامو د رنګونو انتخاب به هم د کو او ګرځېدل چې هلکه داسې مه ګرځه کجې ګرځې بد ښکارې نو دا فیصله هم دی ده کړې ده چې زه مه وایې ترنم کې ووایه هسې یو غزل داسې دی یو روماني غوندې روماني وایه چې مونږ هم دومره اوږد سفر وکړو ستړي یو نو چې لږ دا ذهن په ما د زلفې راخورې که چې دمه وکړم او جانانه ما ځان ته نږدې که چې دمه وکړم ته راته ګورې نو جانانه ما له خوب نه راځي او ته دې د سترګو ډیوې مړې کا چې دمه وکړم وا لمبه لمبه وطن کې هر سړی خفه دی وخت لږ امن ته نارې که چې دمه وکړم زمونږ غرونو او دشتونو له شر راوړې خدای دښمن زرې زرې که چې دمه وکړم وا چې زمونږ غرونو او دشتونو له شر راوړې خدای دښمن زرې زرې که چې دمه وکړم او ته د امین د زړه قرار یې تا ته ښه پته ده بس ته اوس هېرې دي ګیلې که چې دمه وکړم واله زر چې لینک روډ ډډې ونې 14 سامونو نمونه خو بنده ته پوره نه هدي نه خو خیر لینک روډ ډډې ونې د افسانو خو 15 دي که نه سونو باچایي درې ملار او صادر د دې نه علاوه سپېڅلي کردارونه او آرټ کلچر اور تاریخ اردو کې پښتو پښتون اور پښتونولي اردو کې پښتون آرټ اور کلچر اردو کې اسلام او محنت ژباړه د ارسطو نه تر ایلیټ لنډیز او ژباړه د دې نه علاوه غني رنګ په غني خان باندې یو کتاب دی په دریو واړو اتلانو زمونږ په نوزادګرو په پیر روخان بابا او په خوشحال بابا او په باچا خان رحمت الله علیه باندې درې نوزادګر زما یو کتاب دی د دې سره یو ډایري ما د دې ځای یو ترتیب کړی ده د زمرود بابا جرنیل چې د کال 1940 نه تر کال 1900 یا پورې واقعات دي پکې یعنې د هند د ویش نه مخکې او وروستو او د باقاعده فکس اینډ فګرز چې ورته مونږ واغه دي پکې هغه ډایري د هغې سمونه د هغې لمن لیکونه ما لیکلي دي او هغه ما ترتیب کړې ده د باچا خان مرکز ریسرچ سنټر چاپ کړې ده د دې سره سره نورو کتابونه هم دي خو چې کوم ما ته یاد نو هغه دک نه نو څومره ډېر کتابونه دي چې چاپ کړي دي چې لنډ راته ووایې
ما هم بلا کتابونه لیکلي دي ما ته پته دا که زوم ته وایم چې خپلو کتابونو نومونه واخلم نه راځي نه به یاد درنه خدا زما به یو 50 کتاب وي خو ما ولا که چېرته 50 روپۍ هم د پښتو د کتاب جیب کې اچولی دي نو تام نه دی اچولی او که نه تا پې ګټلي دي په پښتو یاره اوس زه به دروغجن شم که دا ووایم چې نه ما نه دي اچولي داسې ده چې زما د اخري کم 15 کتابونه چې اوس کم چاپ شو دا خو ټول نورو ملګرو چاپ کړل زما هم نورو ملګرو دا خبره چې ما هم پخپله نه چاپ صادر چې دی نو فواد خان چاپ کړی دی پښتون آرټ اور کلچر زمونږ بل رواره دی زمونږ د کلي سلمان وصال هغه چاپ کړی دی د دې نه علاوه چې دی څه پبلشرانو چاپ کړي دي او دا دی که نه چې ځینې کتابونو ماله انعامونه هم ګټلي دي زما مطلب صرف دا دی لکه ولې د پښتو دا مارکیټ وایي چې پښتانه 11 کروړه دي نو چې 11 کروړه دی او که 12 کروړه او که 20 کروړه دي خو 1500 کتاب یې ولې نه خرڅېږي آیا زموږ د نصاب ژبه نه ده دا وجه ده که نه بنیادي وجه دا ده چې پښتو د ډوډۍ ژبه نه ده د روزګار ژبه نه ده او د نصاب نو دا ولې نه ده او دا ځکه نه ده چې دا د کراوډ ژبه ده د قوم نه پښتانه چې دی که نه دا یو کراوډ دی دا یو ګڼه ګوڼه ده بس دا قوم نه دی لکه تاسو 6 کروړه یاد کړئ نو د 6 کروړه پښتنو کې د فکر پښتانه 6 لک هم نه دي او قوم چې کله د خپلې ژبې د خپل فرهنګ د خپل کلتور باره کې بېغورې نو هغه هم دقسې لکه دا موږ چې لکه جنګ خو کوي دغه پښتونولي کوي تربورولي لکه پښتانه هم ټوپک پورې دي ستا مطلب دا دی او بنیته یې دپاره خو پښتانه دي خو د خپل قامي او فرهنګي ژوند دپاره پښتانه نه دي او بیا دلته داسې شوی دی چې په پاکستان کې د بده مرغه دا یو داسې فیډریشن دی وفاق دی چې په دې کې 4 غټ قامونه دي د هغوی خپلې ژبې دي د هغوی خپل تاریخونه دي دلته داسې ډېر کم مشران راغلي دي د پاکستان په کچ چې دغه ژبو له وده ورکړي دغه قامونو کلتورونو له وده ورکړي ځکه چې دا پاکستان یو ګلدسته ده او دا ژبې او دا قامونه چې دي دا ګلونه دي نو په ځای دی چې دې له وده ورکړي نو هغوی دا خیال دی چې ګنې دا ژبې او دا کلتورونه زه وهم او یکسانیت پیدا کوم نو دا کام به ترقي کوي لکه تاسو خیالو تیر وزیر اعظم به هم دا خبره بیا کوله چې یو نصاب پکار دی او دا نور بس پاکستانی قوم پکار دی پاکستان چې دی دا د یو وفاق نوم دی او په دې کې داسې قامونه دي چې دای 15 زره کلن تاریخ دی نو یو دا چې د دې ژبو له دا لازمي کول پکار دي دې له استادان ورکول پکار دي که پنجابي ده که سندي ده که بلوچي ده که پښتو ده او بله دا ده چې دې ژبو کې دا ذریعه تعلیم کول پکار دي او سم د لاسه دا څنګه چې د ان پی په دور کې لازمي شوی وه پښتو یا نورې ژبې ورسره هم کړې وې 15 دا ټول پنجابي سندي بلوچي دا لازمي کول پکار دي یعنی د لازمي مضمون په توګه باندې د اول نه تر 12 ښودل پکار دي نو د دې به بیا ریډرشپ هم پیدا شي زمونږ کتابونه خلک لولي زه دا وایم ما ته پیسې پې هم راغلي دي په ځینې خو دا ته چې څنګه وایې چې لکه زمونږ ګوره لکه زما اوس 10 سفرنامې چاپ دي زما په خیال پښتو کې به 10 د بل یو لیکوال د مستنصر او سنتار دومره ډېرې سفرنامې چاپ دي خو مستنصر او سنتار وایي چې هره 2-3 میاشتې موټر نوی کوي او مونږ موټر سایکل هم نشو نوی کولی نو زه دا وایم چې د شاعرانو ادیبانو هم که ستا دا کتابونه اغوستی لکه دا دی که نه دلته کم از کم 200,000 شاعران خو دي که نه په لاره ورکې او دا ټولنې دي که دې ټولنو د هر یو کتاب 200 نسخې هم اغوستې نو چې یو شاعر یا ادیب چې دی د هغه کتاب 10-15 زره خرڅېدی نو هغه ته به د بل څه کار ضرورت هم نه د هغه به په خپل کتاب پایده نو دا خبره په خپل ځای ټیک ده چې زمونږ څه مرکزي تنظیم هم نشته چې موږ د دې نه دا خبره وکړو دا یو مسله شته اوس موجوده حالت کې امین صاحب په صوابع کې کمې جرګې دي ما د ادبي جرګو تاریخ هم لیکلی دی د صوابع د جرګو خو دې وخت کې کمې جرګې دي او کمې سرګرمه جرګې دي او کمې تش په نوم جرګې دي او ستا تعلق کمې جرګې سره دی چې کوم دې وخت کې چې کمې ډېرې فعال دغه دي یو خو هیواد ادبي ثقافتي تړون دی چې تقریبا د صوابع د 300 ادبي جرګو یو امبریلا تنظیم دی وړو جرګو د دې نه علاوه کام قلم چې زمونږ چې کوم دا خو مخکې نه دی ښه فعال دی اوس هم د دې نه علاوه وطن قلم دی د دې نه علاوه چې کوم دی عثمان ګدون لیکوال ډېر فعال تنظیم دی ډېره ښه لایبرري هم لري ډېره ښه تنظیمي ځانګړم لري او اوس یو تذکره هم چاپ کړې ده
د دې سره سره په دې رزړو کې یو تنظیم دی دغه ته بینو هغه جهانگیر عالم ادبي جرګه زما کشر په نوم دی اوس مړ شو تولنده بل دغه د دې روحان صاحب دی او د عباسي ادبي پولیسي تړون دی نو دا هغه ټولنې دي چې فعال ستا کم سره تعلق دی زه ما هیواد سره او وطن کلم سره او په کومه عہده ورسره زه خو ما سره سوده نشته نه د جرګو کې اکثر عہدې وي او نشته را سره سوده ستا څه خیال دی چې ما ځان سره د سپای پرنګ کې ساتي نه د کې اکثر په دې عہدو خفګانونه راځي اکثر زه د صدر نه کم او زه د سیکریټري نه کم او چې دا خفګانونه راشي نو د هغې مقابله کې بیا بله جرګه جوړه شي عہدو شوقونه زمونږ پوره شوي دي شاید د دې وجه دی لکه زه خپله د کام کلم 25 کاله مسلسل صدر پاتې شوی یم او اوس چې دی نو زه وایم چې دا ځوانان رامخې ته شي او دوی ته مونږ چارج حواله کړو پښتنو کې دا یو مسله شته چې دی په کټ کې پروت خو چارج نه ورکوي نو مونږ وایو چې دا چارجونه ورکړي نو ښه به دا به ښه ځوانان مونږ به یو مونږ ورسره یو لکه اوس هیواد سره مونږ یو او چې دا تنظیمي دغه چې دا ځوانانو چلوي نو ښه صحیح نو امین صاحب زه د تاول خپل نظر وړاندې کوم چې زما خپل دا خیال دی چې کتاب به نه خرڅېږي خو نن شپېته کاله مخکې چې پښتو څنګه وه اوس زما په خیال دې ژبې ډېره ترقي وکړه او د هغې وجه دا ده چې ته وګوره وایي 48 ملکونو نه خو سره پښتو کې خبرونه نشر کېږي او دا د انټرنیټ ژبه شوه او د واتساپ او دا یو تبلیغي نصاب دا تبلیغیان که خلک ارڅه ګڼي خو زه هم د تبلیغیانو په دې ژبه هم ډېر لوی احسان دی ځکه چې فضایل اعمال په هر کلي کې 10 جومات او فضایل اعمال د پښتو دی او هغوی تعلیم پښتو کې کوي که په بله ژبه کې تعلیم کوي نو نور خلک ورته کیني نه وي مړه دا وګوره پښتو او نو پښتو مجبورا یې زده کړه زما خپل دا خیال دی چې پښتو دې وخت کې ډېره مخکې لاړه آیا دا د افغانستان د دې ملي ژبې برکت هم دی یا د افغان دا کم د ثور انقلاب چې راغو افغانان خواره واره شول او بهر ملکونو ته راغل که نه یو خو دا دوه خبرې شوې یو خو دا دی چې پښتو واقعي زمونږ د دینی درسګاهونه چې څومره د هغې ذریعه تعلیم هم پښتو ده او مدرسې او د ځکه مخزن چې دی دا په سوونه کاله د درسي کتاب په توګه ښودلی شوی دی صحیح مخزن الاسلام د اخوند درویزه بابا که زموږ ورسره سیاسي رحمت الله او زموږ ورسره نشته جي لکه هم کوي نو په خپل ځای خو لکه دا یو رښتیا ده دویم دا چې د کله د بره پښتونخوا یا د افغانستان خبره مونږ کوو نو د تیر کال په د پښتو کې 1400 کتابونه چاپ شوي او په پنجابۍ کې چې دی نو هغه زما خیال د پنجابۍ کې 20 کتابونه چاپ شوي دي سندۍ کې 10 چاپ شوي دي سرایکۍ کې 15 چاپ شوي دي بلوچۍ کې 2 چاپ شوي دي او په پښتو کې 1400 او په دې کې 900 کتابونه غالبا په افغانستان کې چاپ شوي دي بیا په دې کې چې د هغه کتابونه دي چې مثلا د سقراط د کتاب ژباړه د افلاطون د کتاب ژباړه نو یو په بره پښتونخوا کې یا په افغانستان کې دا لوی کار شوی دی چې زمونږ کوم باقاعده سندي ریسرچ دی چې کوم زمونږ حبیبي صاحب نه را شروع دی او رشتین صاحب دی رشاد صاحب دی دې خلکو باقاعده د پښتونولۍ باندې زمونږ په تاریخ ډېر زیات کار کړی دی د دې سره چې ژباړې ډېرې زیاتې شوي دي او د کار کتابونه زه اکثر دا وایم چې څومره شاهکارونه دي د دنیا هغه چې کله ته پښتو ته راړې مثلا د ملټن پیراډایز لاست تا راواړو رخ شوی جنت نو ته هغې سره خیالات هم راوړل هغې سره د ژبه هم راوړه نو بیا چې کله یو ژباړن چې کله د پردی ژبې نه خپلې ژبې ته دغه راوړئ یو کتاب راوړئ نو هغه نوي ترکیبونه جوړوي نوي الفاظ جوړوي ځکه چې اوس لکه ایاز داودزي چې کله بیټ ان ټریک ترجمه کو نو هغه چلند د لارې ولا ترکیب جوړ کړ چلند هم موجوده لارم او چلند د لار هغه جوړ یا هغه چې کله سیل خو یا حمزه ترکیب جوړو د ترجمې د پاره نو سیل او خو یو ځای کړ نو بیا دې سره نیولوجزم هم کیږي چې څوک هم شاهکارونه ترجمه بیا دا چې په افغانستان کې د پښتو نه انګریزي ته هم ډېرې ژباړې شوي دي صحیح د دې سره میډیکل هم د هغې تقریبا ټول د هغې ضرورت او انجینیرنګ هم هلته چې کومې ادارې دي لکه ذریعه تعلیم په جلال آباد پوهنتون کې په کندهار پوهنتون کې په کابل کې یعنی د فارسي ذریعه تعلیم د پښتو دواړه کامي ژبې دي
نو هغې کې دا دی که نه چې هلته کې د دغه تعلیم د انجینرینګ تعلیم د میډیسن د میډیکل تعلیم دا ټول په پښتو کې دی انټرنیشنل هم پښتو کې کېږي نو یو خو د هغې د ریاست په شی ریاست ولاړ دی نو دا یو کمال دی بیا دا ده چې هغوی چې کله د امن حالات شي نو هغوی چې کوم سیمینارونه کوي کم پروګرامونه کوي لکه ما ستاسو په پروګرام کې د پریشان خټک صاحب نه دا اورېدلو وی چې موږ به افغانستان ته ادبي پروګرامونه لتلو یا نوروز نه نو موږ به دوره خوشحالېدو لکه ده چې حج له څنګه ځم لکه ما ته هغه داسې ښکاري لکه چې د خپل مور پلار کلی ما خپله پریشان خټک صاحب غوندې ګرین سړي نه چې هغه شین و سور نه و نو د هغه نه دا ما ستاسو پروګرام کې اورېدلي و د میجور احمد زیار چې د شپېتو کالو شو تا ورسره پروګرام کړو نو لطیف لالا په صدارت کې او د لطیف افریدي او د پریشان خټک صاحب پکې مشر لکه زما هغه خبره بیا ټیک شو ستا دغه سره دلیل سره زه چې په 2010 کې حج لاړم نو د حج کې د مینا او عرفات او مزدلفه کې ډیر رشوي نو الټي لوسکیپرو کې دا اوازونه کېدل یو ځای کې چې لارې پرېږدئ لارې کولو ساتئ لارو کې مه کښېنئ دا چغې وې نو ما زه ډېر خوشحاله شوم چې واه پښتو بیا دومره په قومي سطح د سعودي نو بیا ما ته هلته چا ویلې چې پښتو د یو ملت ژبه ده نو ځکه په پښتو کې اوازونه کوي په پاکستان کې اردو کې د پاکستانیانو دپاره اوازونه کوي او په پښتو دپاره زموږ د صوبې کمال نه دی دا د افغانستان کمال دی چې هلته په پښتو کې اوازونه کوي نو لکه پښتو نور کېدونکې که دا بدخواهان هر څوک ورکول غواړي د ژبپوهانو دا نظریه ده چې پښتو په موجوده حالت کې هم وي خدای خو دې نور هم مخکې بوځي نو 400-600 کاله دا نه شروع کېده لکه د ژبپوهان وایي چې کومه ژبه 10,000 خلک وایي 10,000 عوام نو دا 10,000 نه چې کم شي نو دا آی سی یو ته ځي چې د 10,000 نه سوای یو ژبه چې د 6 کروڑو خلکو ژبه ده او یو ژبه چې هغه د سماجي رسنو ژبه هم د سوشل میډیا یو ژبه چې د ریاست ژبه ده نو هغه بالکل داسې نه ده بلکې دی وخت کې په دنیا کې چې څومره ټلویزیونونه څومره ریډیوګان د پښتو دي نو دومره ډیر د ایران د ژبې د فارسي هم نشته لکه د پنجابي او سندي او بلوچي خو بالکل نشته چې زموږ گاونډي ژبې دي زموږ د پښتو خو ډیر ګڼ چینل دي تاسو ته خپله پته ده او د دې نه علاوه چې کوم دی په پښتو کې چې د کوم د ګوره په علامه اقبال اوپن یونیورسټي کې د هغې پی ایچ ډي کېږي دا زموږ سره ذاکر چې ناسته د پی ایچ ایم پی ایل هلته نه کړی دی پښتو کې پی ایچ ډي کېږي په پنجاب یونیورسټي کې چې دی نو هلته نه ماسټر کېږي پښتو کې په جرمني کې کېږي تاسو ته پته ده د جرمني نه علاوه په امریکا کې کېږي پوسټ ډاک کېږي د دې نه علاوه چې کوم دی روس کې خو زما په خیال ډېر کار شوی دی پاکستان کې نور لکه قائد اعظم یونیورسټي کې چې دی نو هغې کې کېږي په ریسرچ کېږي په پښتو باندې د دې سره سره زموږ چې کوم په پښتونخوا کې کوم پوهنتونونه دي نو په هغې کې هم لکه په اسلامي کالج کې چې څانګه شته دی په پښتو پېښور یونیورسټي کې شته دی په ملکنډ کې شته دی مطلب دا دی چې داسې څه بد عرض نه ده خو د جدید دور تقاضا دا ده چې پښتو له د استاذ ورکړی شي پښتو د ذریعه تعلیم شي او پښتو د لازمي کړی شي ځکه چې مخکې دپاره پښتو به نوره وده هله کوي ځکه چې زمونږ دا ژبه دا نوی نسل دا پیغلې او زلمي لږ مسله یې دا ژبه چې روکېږي نو دا خو صرف ژبه نه ده که نه موږ یو بل ته وایو تا کې پښتو نشته دنیا کې یو قوم بل قوم ته دا نشي ویلی چې تا کې پنجابي نشته یا تا کې سندي نشته او یا تا ما سره سندي ونه کړه نو که چېرې دا روکېږي نو دې سره به مذهب هم ځي دې سره به زمونږ کلتور هم ځي دې سره به پښتو پښتونولي هم ځي نو دا زمونږ ذمهواري ده د مسلمان په حیثیت هم د پښتون په حیثیت هم او د دې ریاست هم دا ذمهواري ده ما دې ریاست ته دا تجویز دی چې په پښتو کې خلکو ته پاکستانیت وښیه ګوره په پنجابۍ کې خلکو ته پاکستانیت وښیه که نه ته چې په اردو کې ښیې چې هغه پرې نه پوهېږي اردو ټیک ته اردو ذریعه ده زمونږ د رابطې ذریعه دا ډېره ښکلې ژبه ده خو ته په پښتو کې په پاکستاني قومونو کې پاکستانیت کامن دی مشرقیت کامن دی روحانیت کامن دی ته ما ته بلې شاه وښیه هغه ته رحمان بابا وښیه زمونږ به یو بل سره په روحاني توګه به تړلی شو که نه نو دې باندې کار کول پکار دی دا د تیر د دې حکومت نو دا کار خو زما په خیال زما ستا نه دی نو دا د ریاستونو ده خو موږ به دې دپاره تحریک پیدا کوو لکه اوس چې دا ته څه کې دا خبره هم اني ارزي که نه پس دا یو ایجوکیشن خو دی که نه ځوانان خو پوه شو که نه نو دغه زمونږ دا کار دی خپله برخه به پکې اچو
ملګرو یور وایس ټي وي لندن دی او زه ستاسو کوربه باچاجي صابر شاه صابر یم که تر اوسه یور وایس ټي وي لندن تاسو نوي سبسکرایب کړی دا خواست درته کوم په لندن کې د پښتانه ناست دي د پښتو دپاره کار کوي او تاسو ته پته ده چې څومره معیاري کار کوي دا رنګ نه چې بس هر څه بس خپلو ټي ویګانو کې راخلي او خپلو چینلو کې راخلي مونږ کوشش کوو چې دا رنګې عالمانو له ځان ورسو د هغوی د ژوند او کار او زیار او کردار او خدماتو نه تاسو خبر نو تاسو ته دا خواست کوم چې یور وایس ټي وي لندن سبسکرایب کړئ چې په لندن کې د دې پښتنو حوصله افزایي وشي او زما خپرونه د پښتونخوا غږ لایک کړئ د قدرمن پروفیسر نورالامین یوسفزي صاحب سره مرکه ده او په نورالامین صاحب باندې ام فل ذاکر باچا کړی دی د ده په افسانو باندې کړی دی نو زه غواړم چې د ده تاثر هم تر تاسو راورسوم چې د امین صاحب د افسانې په هکله د ذاکر باچا څه خیال دی مننه جی باچا جی ستاسو یو جهان مننه دلته د راتګ موږ له درناوی راکول د یو ایس ټي وي د ټولو همکارانو مننه کوم د عباس او د الهام مننه کوم مهرباني بیا ما دلته د ناستې موقع راکول ستاسو یو جهان تا کار کړی دی نو تا په یو لوی سړي کار کړی خامخا د لوی سړی خو حقیقت کې هم دا دی او زه هم چې په دې باندې څوک خبره کوي او څوک پې کار کوي نو هغه به ځان قدرمن کوي هغه به ځان اهم کوي نن چې زه دې ځای ناست یم او د کیمرې ته مخامخ کړم ټول دنیا تاسو ما ښایي نو دا یو لوی سړي سره ما ځان تړلی داسې کردارونه کمو خلکو ته نصیب کېږي داسې هستۍ کمو خلکو ته نصیب کېږي خبره تاسو د نورالامین صاحب د افسانو کوئ تر اوسه پورې د نورالامین صاحب 15 افسانې مجموعي چاپ دي لینکوډ په 1991 کې نه پیژنم پښتو کې راته 91 سوی ته وایي 1991 او آخري کتاب اوس چاپ ته صادر نو دا 15 افسانې مجموعي چې کوم دي نو دا د لفظ پښتون عملی څېړنې دي تشریحات دي توضیحات دي پت ته پکې خېګړه ده پکې توره ده پکې وفا ده پکې او ننګ ده پکې 15 تورې د پښتون لفظ او 15 افسانې مجموعي د نورالامین واه حواله ګوره ما په دې سوچ نه دی کړی ها مهرباني باقي خبره نورالامین صاحب د فن ده نو چې چېرته د ډېرو خوښو افسانه نګارانو فن ختمیږي نو هلته نورالامین صاحب فن شروع کېږي نه امین صاحب هم لکه د دې ځینو افسانه نګارانو د جنسیاتو اسرا او دغه سوري ته دمه کړی او که نه د ده په افسانه کې څه نوې خبرې هم شته نورالامین یوسفزي که د جنسیاتو خبره کړې ده نو کړې ده په افسانو کې خو نورالامین یوسفزي د جنسیاتو په موضوعاتو کې د انسان دننه پټ درندګان راښکاره کړي دي او د درنده دننه پټې انسانان راښکاره کړي دي چې انسان دننه کوم درنده پټ دی نو دا څنګه دی لکه مثال په طور پیزار افسانه کې د انسان دننه پټ درندې راښکاره کړی دی په شاهکار افسانه کې د درنده دننه پټ انسان راښکاره کړی دی نو دا د دوی ځانګړتیا ده د امین صاحب کومې داسې افسانې دي چې مونږ یې د عالمي ادب یا د اردو د ښه ادب سره مقابله کې ښودی شو نورالامین صاحب په خپل لکه ټولې به نه وې که نه چې دا رنګ وي چې هغه ډېرې زیاتې شاهکارې افسانې وي زه هم زه په خپل ځاني زه چې نورالامین صاحب د کومو افسانو نه انتهایي متاثر یم او چې په کومه پیره باندې وم نو اکه زوړ تاثر په ما باندې هغه د نورالامین صاحب د ښځې په حقوقو د پښتنې ښځې په حقوقو او ولسي مقام او کردار چې کومې افسانې دي دا موږ د ټولې دنیا ته د پښتنې ښځې کردار هغه مخکې کوي چې پښتنه ښځه داسې ده د دې خاورې د ژوند بقا او ښایست پکې څومره ونډه ده د دې د کلتورونو د دې د تهذیبونو د نورالامین یوسفزي ټولې افسانې که هغه د ښځې پولیسي کردار مقام هم دي نو هغه د پښتون ثقافت هنداري دی که موږ پښتون ثقافت د سار نه راخلو تر اخیره پورې چاته ښو نو هغه د نورالامین یوسفزي افسانې وګورو صحیح قدرمنو عزتمنو ملګرو نورالامین یوسفزي صاحب باندې خو ډېرې خبرې کېدې شوې ډېرې دا د دې خاورې اباسین دی دا د دې خاورې اباسین دی سردریاب دی او چپې چپې سردریاب دی خو زما د دې پروګرام وخت دا رنګ لږ دی به هر حال زما په خیال چې د هغه په کورني ژوند د هغه په علمي او فرهنګي خدماتو باندې ډېر څه وویلی شول د یور وایس ټي وي لندن قدرمن اورېدونکو بیا هم درته خواست کوم که تر اوسه دا ټي وي تاسو نوي سبسکرایب کړی نو دا ټي وي سبسکرایب کړئ چې د لندن کې ناستو پښتنو ته لږه حوصله افزایي میلاو شي او زما د خپرونه خامخا لایک کړئ او که د دې امین صاحب د دې مرکې په هکله تاسو کمنټس لیکئ
نو هغه هم د یوټیوب ته کلاړ شي نو تاسو به ووینئ کمنټس او هغې کې څه تاثر لیکئ چې زمونږ دا پروګرام څنګه دی. به هر حال د پښتو د ښایست د پښتو د سڼې او سینګار دا سفر به همداسې جاري وي. اوس خپل کوربه خپل باچاجي صابر شاه صابر له اجازت ورکوي. الله پامان.